خدای ورور سوال کړی دی او ډېر جوور سوال یې کړی دی او داسې سوال مخکې ما نه یو څو پیرې شوی دی، خو دا سوال هغه کس کوي چې هغه د علم څه نه څه برخه ورسره وي. ځکه چې سوال د طالب علم ګورې هغه چا ته وایي چې صحیح طالب علم یې زده کولو ته ځان وقف کړی او ځان یې فارغه کړی. د طالب علم سوال، د عالم سوال او یو د عام مسلمان سوال، په دې کې د ځمکې او اسمان فرق دی. د سوال نه د سوال نه او د تپوس نه دا خبره معلومیږي چې دا سړی د علم په څومره درجه کې دی او دی په څومره اوبو کې دی. نو سوال د عالم دا جدای، سوال د طالب علم جدا مرتبه، او سوال د عام مسلمان هغه د عام سوالونه کې اکثر. نو دا سوال علمي سوال دی چې الله سبحانه وتعالی په سورة المائده کې دا خبره کړې ده، الیوم اکملت لکم دینکم، نن ما ستاسو دین پوره کو. سوال دا دی چې آیا د دین بعد څه نه دي نازل شوي؟ لکه الله چې دا ووایي د حج په موقع باندې چې نن ما ستاسو دین پوره کو، نو د دین بعد څه احکام، څه تشریعات، څه مسائل څه نه دي راغلي الله طرف نه؟ نو که راغلي نو بیا څنګه د آیت کې دا چې الیوم اکملت لکم، د دې څه مطلب شو؟ بیا دا علمي سوال دی. جواب د دې مسلې دا دی، سورة المائده کې الله دا ویل الیوم اکملت لکم دینکم، نن ما ستاسو دین هغه پوره کو. د اهل علم اختلاف ته په تفسیر د دې آیت کې چې د دې څه معنی ده الیوم اکملت لکم دینکم. یو څو اقوال به ذکر کو. یو قول دا دی یعنی الیوم اکملت لکم دینکم معنی دا دی چې فرایض او حدود هغه پوره شو. د دین بعد که کم آیتونه نازل شوي دي نو په هغې کې تحلیل او تحریم نشتی، عام آیتونه نازل شوي، د حلال او د حرامو مسلې هغه ټولې څه شوې؟ هغه مکمل شوې. وی معنی دا ده که دین بعد څه آیت نازل شوی اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواج، داسې آیتونه به نازل شوي. یو قول دا دی. دویم قول دا دی چې د کمال معنی دا ده الیوم اکملت لکم، نن ما ستاسو دین پوره کو. نو د کمال الدین معنی دا ده چې نن ما ستاسو دین راښکاره کو. ځکه چې په ټوله دنیا باندې راښکاره شو، حج وشو، مکه د مسلمانانو په لاس کې ده، مشرکان د حج نه منع کړی شو، مشرکان ذلیله شو، په ټوله دنیا کې د مسلمانانو رعب په غیر مسلمو پرېوتو، هر طرف ته اسلام ورسېدو. نو معنی دا ده چې نن ما ستاسو دین څه کو؟ راښکاره مې کو، عزت مې وله ورکو. دلته معنی دا نه دی چې احکامات پوره شو او فرایض پوره شو او سنن پوره شو. یو قول دا دی. ولې وایي؟ ځکه چې پیغمبر باندې خو بیا هم آیتونه نازل شوي دي. نو د دې آیت معنی به دا شي چې الیوم اکملت لکم نصر دینکم، نن ما ستاسو د دین مرسته څه کړه؟ مرسته مې پوره کړه. کوم لوز چې الله کړی چې دا دین به په ټولو باندې زورور کېږي، هغه خبره الله پوره کړه او دین په ټولو باندې زورور شو. دا دویم قول دی. دریم قول دا دی چې د دې معنی دا ده چې د دشمن نه یره ختمه شوه او دین ښکاره شو. بعضو علماو دا ویلي دي، معنی دا ده چې دا شریعت به منسوخ کېږي نه وس. لکه څنګه چې ګوره تورات، انجیل، زبور دا وروسته منسوخ شوي دي که نه، وروسته پسې نوي شریعتونه او د آسماني کتابونه راغلي. نو دې معنی دا ده الیوم اکملت لکم دینکم چې دا دین ستاسو دا کم چې دی بس دا به نور دا به نه منسوخ کېږي. په دې پسې بل داسې کتاب نه دی روان په قرآن پسې، نه بل شریعت به راځي، بس دقه دی دا به منسوخ کېږي نه. نو راجح خبره دا ده په دې کې، دا یاده کې راجح خبره دا ده چې د دین د کمال او دین د پوره کېدو معنی دا ده چې اصول پوره شوي دي، کلیات چې کوم د شریعت دي هغه پوره شوي دي. اصول د دین شته که نه، بنیادي چې کومې خبرې دي، اصول دي، قواعد دي او کلیات دي، دا پوره شوي دي. معنی دا نه ده چې دینه بعد هېڅ نه دي نازل شوي، بلکې په صحیح دلایلو سره دا ثابت دي چې د دینه بعد هم مسلې نازلې شوي دي. لکه یو حدیث کې داسې راځي په صحیح بخاري، صحیح مسلم کې د برا رضی الله عنه
هغه وی آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. سورة النساء کې د آیت یستفتونک او په دې کې د میراث مسله بیان شوې ده. نو براء رضی الله عنه سوی و اخرنی آیت دا نازل شوی دی. نو مطلب دی چې دا خو د میراث مسلې دي او دا پاتې وي، نو دا وروسته نازلې شوي دي. د امام احمد یو روایت راوړی سعید بن المسیب وی عمر بن خطاب به دا خبره کوله چې ان آخر ما نزل من القرآن آیة الربا، اخرنی آیت چې په قرآن کې نازل شوی دی هغه سود کم کې چې سود حرام کړی شوی دی، هغه آیت آیة الربا چې ورته وایي. پوه شوې په دې مسله کې؟ نو څه معنی شوه الیوم اکملت لکم دینکم دا ډډه چې دې لګولې ده؟ اصول پوره شوي دي، قواعد پوره شوي دي، کلیات پوره شوي دي، او نور معنی دا نه ده چې بالکل بیا د دې نه بعد هېڅ نه دي نازل شوي. د دې نه بعد هم آیتونه نازل شوي دي او مسائل او احکام نازل شوي دي. والله اعلم.